السلام علیکم. یو وار بیا زه یم وقاص احمد او راسره دی ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی صاحب. ډاکټر صاحب دا کتاب دردونه چې سندرې شي، چونکې ډاکټر صاحب ممبۍ شاعري ده، نو په دغې نوم باندې په دې کتاب په اخره کې یو غزل و، نو زما ډېر زیات خوښ شوی. ډاکټر صاحب ما ویل تاسو یې ووایه، دا کتونکي به هم واوري. دردونه چې سندرې شي، تلو کې پراته مې پښتانه سرونه ولیدل، تلو کې پراته مې پښتانه سرونه ولیدل، خدای زموږ ملک دا مې څه غمونه ولیدل. او هسې د جانانه د عادت سترګې برندې وي، هسې د جانانه د عادت سترګې برندې وي، ما پکې د پړ پښتون همه رنګونه ولیدل. او ما ډېر په هنر نغاړل دردونه چې سندرې شي، ما ډېر په هنر نغاړل دردونه چې سندرې شي، چغې سورې جوړې شوې هر چا دردونه ولیدل، چغې سورې جوړې شوې هر چا دردونه ولیدل. او دومره په اسانه نه پټېږي د دړمن زړه حال، دومره په اسانه نه پټېږي د دړمن زړه حال. هر چا په مسکو شونډو خواره پاړونه ولیدل، او ما د پښتونخوا باد ته خورې د زړه پر هرې کړې، ما د پښتونخوا باد ته خورې د زړه پر هرې کړې. تا پکې زما د مړ جنون یادونه ولیدل، او مونږ درنه ډوډۍ اوبه روغتون او ښوونځی غواړو، مونږ درنه ډوډۍ اوبه روغتون او ښوونځی غواړو. نوم سره به ګورو مونږه ډېر نومونه ولیدل، او راشه پښتونخوا ته که تنور کې خپل بچي ګورې، راشه پښتونخوا ته که تنور کې خپل بچي ګورې. چا په قتلګاه کې د لالا ګلونه ولیدل، او دا د خدای سکه سکه بنیان دي زړه پې اوسېږه. غرق دي شي چې چا د دې دوزخ خوبونه ولیدل، او ټول وطن ځلیږي او پړکېږي کالاباغ جوړ شو، ټول وطن ځلیږي او پړکېږي کالاباغ جوړ شو. خوب کې مې بیګا ډوب پښتانه ښارونه ولیدل، خدای دې ستا نصیب کړي دا بندونه ځان له کور جوړ کا. ما خپلو کوڅو کې داسې ډېر ډنډونه ولیدل، او هسې خو مونږ ډوب یو دا قبرونه راله وبخئ، هسې خو مونږ ډوب یو، مونږ خو هسې هم ډوب یو دا قبرونه راله وبخئ. کم کم خوا به ګرځو مونږ ډېر درونه ولیدل، او نور په دلاسو او شاباسو د تېروتو نه یو، نور په دلاسو او شاباسو د تېروتو نه یو. مونږ له هره لوره په خپل کور سړکونه ولیدل، او پرېږده یوسفزی چې نن د زړه د ویښه وجاړي، پرېږده یوسفزی چې نن د زړه د ویښه وجاړي. ما په دې میرات سر داسې ډېر لاسونه ولیدل. ډېر ښه.